د بدن خیال کې کول غواړي او که د عبادت خیال کول غواړي زما دا خبره په زړه باندې ولیکئ نه به بدن خرابېږي انشاءالله او نه به عبادت خرابېږي دوه خبرې یادې ساته خوب کم کوه او ډوډۍ کمه خوره خوب کم کوه او ډوډۍ کمه خوره بدن به دې روغي عبادت به دې برابري او چې کله دې په یو کې زیاتې وکړو یا په خوب کې او یا په ډوډۍ کې بیا به نه به دې بدن پاتې شي او نه به د عبادت کولو لایق دی تا چې دا معده دومره ډکه کړي چې هر څه دې پول کړي دي ته جومات کې لس منټه کېناستی شي کې به ته به تهجد له راپاسې دا معده چې داسې پول ډکه کړي او پرېوځي د تهجد له راپاسې نه تهجد له خو نه راپاسې چې روژه ماتي کې خوراکونه وکړي او بیا راشي ته راوله او مولوي صاحب لمونځ اوږد کړو مولوي صاحب لمونځ نه دی اوږد کړی ته ټانکۍ دومره ډکه کړې ده چې نور پکې ځای نشته بیا به دا خوله وازه وازه کوي کله به ډرقي اچوي او کله به ټوخي کوي او کله به څه کوي نو ځکه دا فایدې د ساتي حدیث کې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې ده دا نبوي نصیحت دی ګورې چې خوراک کم کوه او بل څه کم کوه خوب کم کوه خټېټ ژوند به تېرې خټېټ ژوند به تېرې او دا خو د تجربې خبره کوم ورځ چې سړی ډېر ویده شي ځه څنګه یې په هغه ورځ سستی کوي هم خو حالانکې سم خوب یې کړی بیا ولم خوب ورځي او چې کوم ورځ خوب لږ وکړي دا ورځ به یې ټوله داسې چاک چاک به ګرځي حالانکې خوب به دې لږ کړی که ته خوراک ډېر کړه او ځان پوره ډک کړه ځه نو ستا اوس نظر دی یا په کټ یا بالښت یا یو دې ځای ته چې ته پکې پرېوځې بس داسې خو چې کله خوراک ته لږ وکړي نو چاک به ګرځې ځکه چې ډوډۍ د باندې بوج شوې ده